جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې څو چند کړم. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د کرنیزو محصولاتو په 13 پسرلني نندارتون کې ګډون وکړ. د ریاست وزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د کرنیزو محصولاتو په 13 پسرلني نندارتون کې ګډون وکړ. دغه نندارتون چې نن د روان 1403 لمریز کال د سور میاشتې په 12 نیټه د کابل په بادام باغ څیړنیز فارم کې جوړ شوی و. یو شمېر امارتي مسؤلینو، د خصوصي سکتور استازو او بزګرانو پکې حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د نندارتونونو ارزښت ته په اشارې سره وویل چې حکومتونه هڅه کوي چې د خپلو محصولاتو د معرفي کېدو او هغو ته د بازار موندنې په موخه په کور دننه او بهر کې نندارتونونه جوړ کړي چې اسلامي امارت هم دا لړۍ پیل کړې ده. د محترم ملا صاحب په خبره د نندارتونونو له لارې د یو هیواد سوداګري وده کولی شي او په دغه برخه کې پانګونې ته هم زمینه برابریږي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه افغانستان پراخه کرنیزې ځمکې او د خړوبولو لپاره پریمانه اوبه لري، خو بیا هم د کرنیزو توکو د تولید کچه کمه ده چې په خبره یې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغان متخصصینو په مرسته عملا د هیواد د ملي پراختیا پر ستراتیژۍ کار روان کړی چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له منظورۍ وروسته به عملي او په وسیله به یې وتوانیږو چې د افغانستان کرنه میکانیزه او هیواد به د صنعتي کېدو په لور سوق کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اسلامي امارت صنعت سکتور ترڅنګ د کرنې سکتور ته هم د لومړیتوب په ورکولو سره د اوبو مدیریت ته پاملرنه کړې او په هیواد کې د اوبو له مدیریت او خپل مشروع حق څخه د استفادې په موخه سترې اوبیزې پروژې پیل کړې دي. محترم ملا صاحب ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د هیواد د کرنې سکتور د پیاوړي کولو په موخه عملا په مهمو پلانونو کار کوي چې په تطبیق سره به د هیواد اقتصادي وده پیاوړې او د خلکو د ژوند کچه به ورسره ښه شي. د کرنیزو محصولاتو د نندارتون د کرنیزو محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې، د کرنیز سکتور د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه جوړ شوی چې په 263 غرفو کې مختلف توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم، هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند